د خوشحال سادات اصلي ستونزه څه ده؟ ولې د خوشحال سادات پر ضد وکیلان او زورواکي راپاڅېدل؟ دا چې د سادات په اړه د هغه ویان کوم حقیقتونه ښکاره کړي دي، څه یې ویلي دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د خوشحال سادات ویان ضیا ودان لیکي د جنرال صاحب خوشحال سادات ستونزې به زه درته بیان کړم، تاسو غوږ راته ونیسئ او بیا قضاوت ستاسو چې د ولسي جرګې وکیل صاحب ته یې څنګه ځواب ورکوي. د جنرال صاحب ستونزه دا ده چې هغه نه غواړي وطن سره خیانت وشي. جنرال صاحب ته دا د منلو وړ نه ده چې یوه ډله د غټانو ملاتړ لرونکي ساتونکي د کابل کې کورونو کې پراته وي، مفت معاشونه دې اخلي، او بله ډله بې واسطې ساتونکي دې هلمند کې د جګړې لومړۍ کرښې کې پراته وي. د جنرال صاحب خوشحال سادات ستونزه دا ده چې دی د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو نامشروع غیر قانوني غوښتنې نه مني. د جنرال صاحب خوشحال سادات ستونزه بله دا ده چې محافظت عامه یې په خلکو وپېژانده، عایدات یې لوړ کړل، قراردادونه زیات شول، د ساتونکو جذب پیل شو، اصلاحات راغلل او بالاخره د ورک بنسټ په یو پیاوړي او ستره اداره بدل شو. جنرال صاحب خوشحال سادات د عامه ساتنې ملي تصدۍ مشر دی. یا د تصدۍ کمال خان بند ساتي، سلما بند ساتي، میساینک او پاشاګان ساتي، لاجورد او برېښنا ساتي، ګمرکونه او نور بنسټونه هم ساتي. اوس چې د یادو سترو پروژو کارونه په بشپړېدو دي، ځینې زورواکان او غټان وایي چې د دې ساتنه موږ ته پرېږدئ، قمندانان یې موږ در معرفي کوو، کمال خان بند، سلما بند او ګمرکونه به زموږ قمندانان درته ساتي. هلکه دا مهمې او سترې پروژې دي، ساتنه به یې د وطن اصلي بچیان کوي. څه پته لګي ته به د کوم ګاونډي غلام په موږ راوتپي او دا سترې ملي پروژې به یې عمده او پرچون په ایران او پاکستان پلورلې وي. قطعا دا کار نشي کېدی او نه په دې مکتوبونو پر جنرال صاحب خوشحال سادات فشار راتللی شي. اول خو دا مکتوب غیر قانوني دی او په دې بڼه او دلایلو تاسو څارنوالۍ ته د ورپېژندنې حق نه لرئ. دوهم، دغه وکیل لا په دې نه دی خبر چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د کورنیو چارو وزارت اړونده ده، بلکې خپلواکه ده او د افغانستان د ملي امنیت شورا تر چتر لاندې فعالیت کوي. اوس خو د ګمرکونو ساتنه هم د عامه ساتنې ملي تصدۍ ته راغلله. د کلونه چې کوم فساد پکې شوی دی، ملت ته لکه لمر روښانه دی. دا فساد باید قاطع شي که نه شي؟ باید قاطع شي، او چې قاطع کوي نو د وکیل صاحب چیغه وځي. موږ له وطن سره تعهد کړی چې نه به خپله فساد کوو او نه به بل فساد ته پرېږدو. موږ د ملت په ملاتړ باور لرو، د ملت له غوښتنو سره سم قانوني اقدامات کوو او وړاندې بځو. له هیڅ چا سره ستونزه نه لرو، اما له مفسدونو او پردیپالو سره حساب کتاب لرو. لیدونکو په دې هیله چې د خوشحال سادات په اړه به مو دا مطلب را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.